ویښته به یې وي په تندي پراته وي، په مخ به راغلي، د خولو بین به تیزي او داسې بدرنګه کپړې به یې اچولي. وی خاون پرېږده، که یو اجنبی سړی دې راوست هغه ورته هم زړه نه کېږي. نورې الماریانې به ډکې دا ټولې د بهر د چکرې دي. خرو دا سړی غریب وای، دا ته چې ورته راواده شوي، د داسې حق شتي که نه. زه به تاسو ته د یو عالم ابن الحاج المالکي رحمه الله یو خبره ذکر کړم، ډېره فایدهمنه ده، اگر که دا جواب وګت شو، خو دا ډېره فایدهمنه ده. دغه په هغه وخت کې دا خبره کړې ده. هغه وی یو عالم له، یو مسلمان له، یو پوه انسان له پکار دی چې خپلو بیبیانو ته د خپل کور زنانو ته هغه طریقه وښیي، هغه آداب وښیي چې هغه د بهر ګرځېدو دپاره دي، بهر ته د وتو دپاره دي. وی سنت دا طریقه ښوولې. زه ناشنا خبره کړې، ډېره خوندوره. والله سړی وایي چې دا سړی ژوندی و، تندی مې وله په دې خبره ښکل کړی. وایي چې سنت طریقه دا چې زنانه بهر ته وځي چې دا داسې په داسې غټه پټه بورقه په ځان راواچوي او د بورقې هغه کپړه داسې سخته یو پیړه یو کمزوري یو، یعنې په دې بورقه کې ښایست نه وي. نن سبا بورقې هم لیدلي، ځکه زم د دې بورقو دپاره بورقې اوس پکار دي. ډیزاین به پکې او غمي به وي او تنګ او لنډ او شفاف او جسم پورې نښتې وایي ویده چې زموږ کور والا ماشاءالله ټول پرده کوي. دا کومه بورقې چې اچولې ده او د دې لاندې چې کوم کمیس دی، په دې کې څه فرق دی؟ فرق پکې شته نه. وایي سنت طریقه دا ده. ابن الحاج المالکي رحمه الله وایي سنت طریقه دا ده. او دغه شان وایي په ځان پسې به یو سنګل د کپړه یا یو لیش به د کپړه په ځان پسې راکاږي او دیوال ته به نږدې روانوي، د لارې په منځ کې به نه ځي. نو بیا وایي سبحان الله، وایي سوچ وکړه دې خبرې ته، رحمنا الله و ایاک، الله دې په موږ رحم وکړي او په تا دې وایي الله رحم وکړي چې زموږ په دې زمانه کې هغه خپله زمانه یادوي چې نن سبا چې ګوره څه به وي. وایي زموږ په دې زمانه کې دا طریقې وګوره ورکې شوي دي، څوک یې پېژني نه. کله چې موږ د شریعت نه لرې شو نو دا حال شو. وایي کور ته چې راشي د زنانه به وایي څه حالي، ویښته به یې وي په تندي پراته وي، په مخ به راغلي، د خولو بین به تیزي او داسې بدرنګه کپړې به یې اچولي. وایي خاون پرېږده، که یو اجنبی سړی دې راوست هغه ورته هم زړه نه کېږي. په داسې بد حالي د زنانه په کور کې. وایي کوم ځای کې چې شریعت امر کړی د زنانه ته چې ځان ښایسته کړه هلته نه ښایسته کوي، او وایي چې بهر ته وځي بیا ځان سینګار کړي. دا ګوره ډېره د حکمت نه ډکه خبره ده. هغه چا ته چې د ځان سینګار کولو حکم شوی دی، دا غریب سره دغه حال دی. د سالن بین تیزي، د خولو بین تیزي او بعضې پکې خو په کپړو راته ماشومانو میچازي کړي دي او دی کړي دی او دغې کړي دی او داسې کپړې به یې اچولي چې د کور ځان له یو جوړه ږدي یو داسې چې سړی هغه کپړې ته ګوري سړي طبیعت خراب شي. دا د کور جوړوي، نورې الماریانې به ډکې دا ټولې د بهر د چکرې دي. خرو دا سړی غریب وای، دا ته چې ورته راواده شوي، د داسې حق شتي که نه. بیا وایي د خاوند را سره طبیعت نه لګي او خاوند را سره ګپ شپ نه لګي، هغه به څه طبیعت ولګي. او چې بهر ته ځي او داسې په ځان سیټ او میک اپ او نوي نوي کپړې او نوي نوي جامې، څومره ښایسته خبره یې کړې ده. وی بیا چې کله په لار کې روان شي بهر ته چې وځي، وایي داسې یې لکه ته به یې چې دا ناوي ده چېرته واده کېږي، داسې به وایي ځان سنبال کړي. زه د تعجب په دې کوم چې دی د هغه وخت خبره کوي. نو بیا څه وایي؟ او وی بیا به په منځ کې رواني، د لارې په منځ کې به رواني، او صرف د لارې په منځ کې نه، وایي د سړو سره ښه برابر مقابله کوي. چې سړی رواني چاک چاک، دا اوس هم دغه شان روانوي. د دې د پیزارو هم ټکا اوازونه خیږي. نو بیا څه وایي؟ سبحان الله. وایي سړي کوم چې تقوادار دي، د تقوادارو خبره کوي،
وی دا زنانه په دې لارې په دې منځ داسې رواني وی کوم چې تقوادار سړي دي هغو غریبانان وی د دیوال سره روان دي څه ناشنا خبره یې کړې پرهیزګار مؤمنان پکار خو زنانه له و چې دیوال سره روانه وي پرهیزګار مؤمنان د دیوال سره روانه داسې ډېر شوي تاسو سره به هم شوي یو زنانه به روانه وي ته به سم سړی دی نو ته به تیا خواشې ته به سیټ ته کېږي دا نه سیټ ته کېږي دا وایي لارې به دې منځ ځي هغه دا وایي ها تقوادار سیټ ته شي وایي د هغوی نه علاوه چې کم دي هغوی ته خو یې موقع میلاو شي ګوري ورته او د دې په باره کې به بدې ردې خبرې کوي او تنګوي او دا ټول واضح دي نن سبا نو بیا دا وایي دا ټول د دې د لاسه چې مونږ شریعت صحیح معنو سره نه دی پېژندلی او وایي مونږ په خپلو کورونو کې خپلو زنانو ته لوڼو ته خویندو ته میندو ته دا ادب نه دی ښوولی وایي ځکه دا مسلې راښکاره شو حاصل دې خور ته مونږ وایو چې او دا حدیث بلکل صحیح دی زنانه به د روډ په منځ نه ځي د لارې په منځ به نه ځي غاړې ته به ځي اوس وایي که چېرته د یو طرف نه بل طرف ته اوږي دا ضرورت دی نو د ضرورت په بنا که چېرته ضرورت راشي یا یو ماشوم تې روډ منځ ته لاړ شي یا څه شی راغلي هېڅ خبره نه چې دا دغه ټیم کې منځ له ورشي